یو سړی او ښځې بیا ډوډۍ صحیح نه پخوي دې ښځې ته وویل چې دا ډوډۍ خو سمه ډوډۍ پخوه نو ته یې ښه راوړه سړی وخېر چې سړی وخېر یو ښځه کمقله یې بیا ښه ده ګزاره کړي چې ښځه وخېر یې سړی کمقله یې بیا ښه ده چې دواړه کمقله یې راشه کتاب دی او که دواړه وخېر یې بیا هم کور ته ځي سړی ورته ویې د بازار ته ووته یو دوه ګنټې تېرې کړې چې مې اوس بېرته راغی زنانه ته یې ویل دا کله مې خوړه راوړه کا ډوډۍ وکړې وړه به دوه پېرې زنانه هغه کتاب قانون دا دی کتابونه لیکي دوه ځله بیا راځي چې وړې واخله ښې ډوډۍ پخوي سړي ته یې ویل دا موږ د ښې ډوډۍ پخوي ویل سړي ښه ډوډۍ دې راوړې دي ته خو ساده سړی چې د نکاح راوړې ویل ساده ولې په دې باندې وښودې نه دي اواز یې کړ مخکې باندې چل ورته پړې اوبه وړاندې ډوبه زندګي ده برایګان ولا يطعمه الا من حلال د بچو یو حقدار یې رزق حلال وکړي حلال رزق وکړي واخذهم في الله دا مشروط د رب نبی روا ولا ترفع عنهم عصاك قلبا او لفظ چې په کور کې ځوان نه وځه نو بس لفظ وځه دا یو خځې په سړي باندې راپورټ وکړو چا ورته راپورټ دې په ولې کړی دا شی شپې خوري چې ته ناستلې که نه ستونې ستا خپله سملې لږ په ډاډه به سملې بیا راپورټ کوې او د دې خلکو راپورټ هم ډېر زر راځي دا ما ستا نه اخلي د دې ډېر زر راځي وبالجملة أن الأولاد أمانة الله يوجهك إياك طاهرا مطهرا على فكرة الإسلام یو ادبدارې دا ماشومان الله تعالی امانت درکړي تاسو دې امانت درب دی سالولا امانت درب دی خالق رب دی هغه پیدا کړی نو بس کې دا دوی چې الله څنګه درکو هم دغه څه نه غواړي چې جماعت ورکی کنه هغه څه به غواړي کنه دا دوی بس نه الله هم دغه څه غواړي لور به غواړي وایي دا دوی چې نه راغلي دروغ یې نه ویل کنځل یې نه کول غیبت یې نه کول یو ګناه یې نه کوله دا په دې دنیا کې په ګناهونو اخته شو او تربیت یې ونه شو هغه کې وواله الله نبي خو ته نه کول اول فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة نکاح یې نه کوي او بچی راو زما د امت دې امت په دوه مړي دي یو خو دې سره څنګه دوا کې چې په یورپ تلاشي چې یو کس ته مسلمان ها هغه وایي ایو دا چې ودونه دې نو کارخانه ولې کوو چې راوي د خپل کار نه کار او تربیت غواړي تربیت غواړي کتابونه دي امت دې بهترین سره آله امت دې چې ته ودونه دې موږ ودونه نه دي دې په خپل واستابلار مونږ او څوک چې د بل چا سره په واده کې مدد وکړي دا سړی د الله تعالی په ولې نه کیږي یو سړی دې واده کوي تاسو له امداد وخت مناسبه دا سړی د الله تعالی په ولې نه کیږي عبد الله بن مسعود فرمایي لو لم يبقي الا يوم واحد احب ان يكون لي فيه زوجة كما دا يقيني چې زما عمر ختم دی یو ورځ په فاصله هغه وی ورځ هم زواده کړو عبد الله بن مسعود فرمایي هغه دې باندې زموږ تاسو چې دا بابا د دې څه ته کالي باندې خدای بل به ورته دا یاران وای خور خونیا بابا کاکا زمون ته په خالي نه دا چې الله بلا دې ولېګم عمرې دې ولېګم او کله وای په تبلیغ کې راځه دا دومره فسره نه دی واده ولته کوي چې بابا چې ماړې ته واده وکړ مالکان نو دې نه پلا تقسیمې بابا زما خاله راځه چې وګونه دې کلاو وینو چې روزي لازم نیوی راځي روزي لازم او نو مړي لازم موږ ته په صحابه باندې هیڅ خبره نه ده بابا راغله وکړه په خو ځو ضروري تاسو دوکا کې اول دې غړي ویلي زی یو ځای له دغه مور مړه شو چې مور یې مړه شو لا
بعد الخدمة الأوقات محل الأوقات وإسلام يقول الإسلام بيقول بجيب مرة ولا براوي يسابينه لا يمشوا دي يكون شو تجي خدمة ولا ده هم زمان الإسلام بيقول ولي هو تجي كاري على بالي نو مسألة هذا بنيجي كتابنا نيجي وبالجملة أن الأولاد أمانة الله كأولاد الله أمانة يوفي هويتك الله تعالى يفعله أو درس من الموارد كسنمتي الله بيترى ويعلمه بكلمة لا إله إلا الله إذا تكلم ما شمت كذا أول خبر شروع كذي كتابنا نيجي ما شم خبر شروع كذي أو تقول الله الله فريسيته وإلى نوكا الذي ألم نمور أفكار تمام منهم أو بيت فنازل سرا فنان كذي فنازل سرا الله فريسيته وإلى نوكا الذي نمور أفكار تمام منهم تاسو کتلې دا مجموعه چې کله قرآن ختم کی هغه داخل دی غاړه ته حال دی حال او دا دنیوي حال یو هار بل دی دا د دنیا د سربندي دا یو د سربندي د اخرت دا من علم ولده القرآن قل له ولادة يوم القيامة يعجب منه الأولون والآخرون لچا چې قرآن په درس روي لچا نو چې قرآن په درس روي ورته قیامت الله دې حال ورکړي چې قاعده د ادم له زمانه والا ورته قیامت کوئی ټول مخلوق هاته هيا دا نعمت دې سعادت په دونه پاتې تان مخک کوي بخښنه دا د مړو په طاقت نه حاصلېږي دا قرآن د اچا بچي وي اچا لږه وي چې رب یې وایي چې رب یې وختي کور باندې مرسي سره دي ګلان د بغانځلې مسله دا ده چې د ماشومانو تربیت پکار دی او تربیت په صحیح معنی سره پکار دی یو خپل یو خاوند صلاح وکړه چې موږ حرام نه حرام مو به بچي بد اخلاق نو الله ولا بچي ورکو چې کله ویش د بازار نه دکاندار نه بیر راځي دې ځکه چې خو دې ما تا واټه کړو حرام باندې کو حرام کیوں کی بے بچی بد اخلاق ہے یہ الگ بناو اور دین ہے آپ کا بنا مجمع کی بلا اور دی جوڑی کی اور دشر کی آگے جڑے یہ 10 روپے جڑے بیٹی انہی اور بیٹی سڑے جوڑ یہ خدی دے میں جس کو شادی کری خدی میں نہ جا کری ما بھلے من کی ورقه دا جواب ہے دا خدی کی خبر ہو کہ یقین جنہ کو سارا بولا لے سوچ تا ہوگا اخر کی مجبور ہے کہ آؤ یو خبر ہے زمانہ ماشوم کېرو دا ماشوم او زمونږ د گاونډي یو بیره څنګه زمونږ طرف راغلی او د کوټې تر ما دیو بیره پړلې و دا هغه ماشوم چې کېږي ملایو کتابونه لیکي د زنانه چې کله ماشوم کېږي دا د انبیاء په سیوري مریم بی کسی قرآن حدیث کو محفوظ لولی حرام په حرام نه کې درانه کړي کو نه وي او ډنګ هډی ته کړي ځل ومه درون غاړه په لګي مونږ په تاسو کې یو خبره ده دې راځي تاسو چې دا مان ساتي دا کله کې موږ ساتو کله چې واقعا بلا به موږ له هغه ورته دا خبره کوم بچي کې کوم تاسو څنګه دی وزمیدار تاسو کار ولا نه کتابونه دې زمانہ چې ماشوم په دې ډول کې شوته خورا پای هغه کې دوه کارونه یو کدا ماشوم یو څه پاله وګړي نه و دا ماشوم په هیڅ هم او ذهین به ذهین کوته کې بغواها کې خپل ډان دی واه په تاریخ باندې همها يقوي القلب والعقل والدماغ وقت تقريب تعليمها بالردم طاقت في الدماغ ودا عقل او قال والتخريج ونقصنا الجديد يقصر القلب ذنوب سقطه وينقض رب الله بهذه توجي أرى الله أخبرها من الله حقا شو دو طاقت
زنانه کې ماشوم ډېر کوډو وکړه یو ماشوم خېستای یو ولهي مخېری او په باندې د خپل د باندې ځانګړي کړو یې ته یې دوه څنګه راځي باندې خوښ دی خوښ کا لینو هو لهینو کتابه کې نه نه په خوینا او په وړو دا باندې زنانه چې کله دا انډا پاکه کېږي دا دومره څه کېږي دا لوټل کې ها هغه څنګه دی دا چې کله منځوي دی منځوي راټینګ دی بس ایا به له حقوق دي شو پیو نو باید دا اولاد یو حقدار ويعلم اذا تكلم بكلمه ويعلمه اذا تكلم بكلمه لا اله الا الله چې خبرې شروع کړي او چې يا الله او ويعوده بالاحسان چې ما شوم دې بيجو حتى يعرف يمين او شمالي کې الله تبي بيلو او باچ اواز په راځه په نام سره کې ما شوم دې اول په اخر دی وي دا به سخي او په دې بل ځای ورته کوله په کوم تشریحات نو دغه بخیل د بل نه خپل بل نه ورته تربيت دي غلط راکړي ويفرق بينهم في المضاجع اذا بلغ 10 سنين لذكر تجويز الالف بجنيه جزاء او جنيه ويفرق بينهم وبين الرجال فإنها داعية إلى الفتنة. دلته قال ما شوبا دغه ټوي سره دی هغه سره دی دا ما شوب دا شرعي حکم دی وامر بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين ووكل بمسجد البشير منكرا ووكل لما في منزل ووكل فاصل البشير منكرا وبرا يوخبر ملا وري منذ نقتلوا لا رجع أيها الخطب تسامح الخطب